ایرانی او تاجکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ایران وسلوال ځواک لوی درستیز محمد باقري د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پای وګورئ. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. افغانستان هغه مسله چې ګاونډي هیوادونه ورته تر نورو ډیر اندېښمن ښکاري. تازه ایرانی او تاجکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد باقري د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقري د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولای شي. دوی ورته ډاډ ورکړی چې هر وخت به په دې مسله کې له یو بل سره همغږي ولري.